واده کړې ښځې به د خپل خاوند نه پټ خپل یار کور ته راوستو او داسې نازیبه او غلط کارونه به یې ورسره کول. د دغه ښځې نوم چې زنیرا دی او د خاوند نوم یې علي دی. علي یو محنت مزدورکاره کس دی چې شپه ورځ خپله مزدوري کوي، محنت کوي د خپل کور خاندان دپاره. زنیرا چې یو ښکلې جینۍ ده او واده یې خو هم د علي سره په مینه محبت شوی دی. زنیرا چې یو څو ورځو نه هر څه پټوي او خپل خاوند ته خل نه وایي او داسې بدله ښکارېږي. علي یو ورځ د مزدورۍ نه په وخت باندې کور ته راځي. علي ګوري چې په کور کې زنیرا نه وي. زنیرا چې کور ته راشي نو خاوند ترې تپوس وکړي چې چېرته تللی وي. زنیرا ورته وایي زه خپلې ملګرې کره تللی وم. خو د علي په زړه کې دغه شک پیدا کېږي چې څه غلط کېږي. وخت تېرېدلو سره علي په خپله ښځه زنیرا کې څه تبدیلیانې محسوسوي. علي رښتیا تلاش کول شروع کړل چې څه قیصه ده چې زما ښځه زما نه ولې داسې بدله ده او ما سره یې مینه کمه شوې ده. علي په خپله کمره کې د خپلې ښځې زنیرا نه پټه یو کیمره ولګوله. په سبا باندې علي په وخت رالی او د کور په خوا کې هوټل کې کېناستو او هر څه یې په موبایل کې کتل. په موبایل کې ښکاره کېدل چې د زنیرا یار چې کوم عادل و هغه کور ته رادننه شو. زنیرا دروازه کولاو کړله او په خندا شوله او عادل یې غاړه ورکړله. هغه هر څه کېدل چې تصور یې خو علي نه و کړی. علي په موقع باندې کور ته ځان راورسولو. زنیرا دروازه کولاو کړله او یو دم حیرانه ودرېده. عادل د تښتېدلو کوشش کوو خو د علي یوې جملې هر څه بدل کړل. زنیرا ته زما محبت زما په کور کې دفن کړو. زنیرا په ژړا شوله او د خپل ځان صفایانې ورکولې خو علي خاموشه ولاړو. څو ورځې بعد علي خپلې ښځې زنیرا له طلاق ورکړو او یو صدمه وه او خفه و خو اوس علي آزاد دی. کله رښتیا ډېر زیات تراخه وي خو د رښتیا نه بغیر اوسېدل د هغې نه هم ډېر زیات ګران وي. که دغه ویډیو ستاسو خوښه شوې ویډیو ضرور لایک کړئ او د داسې ویډیوګانو کتلو لپاره درسره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې داسې ویډیوګانې تاسو ته په وخت میلاویږي.